پلاران ورته وایي لوڼو ته چې ځان له خوښ کوي، که په هسپتال کې دې خوښ کو، که په مال روډ دې خوښ کو، که په صدر روډ باندې دې خوښ کو، که په زیارت کې دې خوښ کو، که په اګیرو کې دې خوښ کا، ګرځه ګډې ځان له ګډ په خپله خوښه. شرمېدلو بې غیرته، شرمېدلو. نن چې ودېږي هغې ځان له په خپله خوښ کوي. نن سهار په لاره را روانم، یو سړی راغی نو ما ته وایي چې یاره ډېر سخت غوسه کې کور والاو ته مې ووایي چې ته په ما خور مور یې، خو ډېر غوسه کې وم. ما هیله ته دې کار کړی دی، هیله دې کار کړی. ویل ولې ما څوک ښځې ته خور مور ته رضا وایي څه؟ دا تاسو راشي ملا ته وایي چې ملا صاحب ډېر په غوسه وه. نو داسې په غوسه وه چې ځمکه او اسمان یې نه پېژنه. ښایسته ښځې ته یو دوه درې ووایي ته اوس ما دوکه کوې. په غوسه نه چې د شرابو په نشه کې دې یو دوه درې ورته ویلي چې ستا عمر دا ښځه بیا په تا نه روا کېږي، تر څو پورې چې بل مېړه نه یې کړی هغه سره یې شپه نه وي تېره کړې، چې ستا عمر چې د شرابو په نشه کې دې ورکړې. نو سته راشي ملا له دوکې ورته چې ډېر په غوسه وه. یاره ځینو ځمکه او اسمان یې نه پېژنده، داسې په غوسه وه. نو په رضا هم څوک ښځې له طلاق ورکوي؟ طلاق خو مله ورکوي چې ورته په غوسه یې که نه. نو زه یې ټوکه کولم، وایي ځینو ډېر په غوسه وم او ورته مې وایي چې ته په ما خور مور یې. ما هیله دې کار کړی. خو ما دلته یو ټکی وکړم، په دې علاقه کې په دې مسله ګوره بل څوک پوهېږي نه، ما نه به تپوس کې که چا درته څه ووایي غلط به یې ویلي، او بیا به دې زه نه پرېږدم، په منبر به دې یاد کړم. نو خیر یاد خو مې پوه خو نامه مې نه ده درته. نو ما پرېږده دې نه کړم، کله راشم ما یو دوه درې ورځې پس راشم. نو چې دوه درې ورځې پس راشي نو بیا به دوه درې ورځې پس ورته نور دغه چې تا ته پته ولګي چې دین دنیا کې څه شی دی، دې پسې دور دود کول غواړي. ښځې دپاره بیا عقل نه دی الوتی. ښځه چې په څه خوشحالېږي هغه کوي. یو سړی و واده یې وکړو په ډېر مینتوب، خوښه یې وه. چې واده یې وشو نو 3 میاشتې پسې زوی وشو. دی بهر تلی دی چې کور ته راغی، د کور مخ کې ډولکي غږېږي. دی ورته وایي چې څه چل دی؟ اډمانو ورته وایي چې پسر تو شد، زوی دې شوی دی. نو دی ورته وایي چې او پدر نالت آل خسې ما شد، 3 میاشتې شوي دي نو څنګه مې زوی وشو؟ تماشا را بند کو چې ما پرساد نه کنم. تماشې بند کې ښځې ته راغی، وایي ښځې دا څه چل دی بیخي؟ هغې وایي بیوقوف تو عقل نه دی. 3 ماہ شد کہ تمہارا گرفتی، 3 میاشتې وشوې چې تا زه نیولې ما، و 3 ماہ شد کہ ما تورا گرفته، او 3 میاشتې وشوې چې ما ته نیولې، و 3 ماہ شد کہ ما بخانه تو آمدیم، او 3 میاشتې وشوې چې زه دې کور ته راغلم. 9 ماہ پوره شد نه. دا ورته ها اوس پوه شم. بار راوتو اډمانو ته وایي بتړنګاني صاحب پوره آمده. نو د شرمېدلي ملک حساب پوره دی. تاسو پوه شوئ؟ والله که وکړئ نه شیخانو کې او نه میاګان را دواړه دغه ته به د چا پلار ټینګ شي. بله ورځ د چا واده وم چارکه دا سړی خو سودخور او روټۍ ته یې تلی وې. جي سود مو دې په تندر وه خدای راستي چې دا پتونونه پکې د چرګان او ما وی چې دا زه وایم چې وشرمېدلو نو مالتم پکې که نه په ایمان ویل زه پکې اول یم. وایي دغې ته ټینګېده ګران دي. داسې به وکړي مجمع مې راوړه او صاحبه دومره بوټی پې د غوښې پرته ده او قورمه پې اچولې ده او صاحب دې خوا کې ورسره زیړې وریجین دي او رالم چې شیخ صاحب دا خو مې تا له راوړه خو دا ګوټ کې ناست دی جومات کې دا لږ زیات وګی دی. ته دلته کېده مړه ابو بیا دغه لږ زیر وګی دی بېګانې وګی دی نه ټکې خو ده خو بیا کې نو جومات له څه نه راغلی دې په ټونګو باندې خدای دوکه کوي. مونږ غر کي غر عزیزانو اوس طلاق څه کې مونږ څه پېژنو. د دې پښتنو ښځې ملا چېرته بچ پاتې دي خبرې د پاسه زه به طلاقي یم. سهار روانم کور سره دوه روان دي دومره ګیره بل ملګري ته زه به طلاقي یم که به مې پرېښود زه به طلاقي یم په 3 کاڼو مې طلاقه صاحب
ته په ګیره دی اور لګه نو خاصه خبرې کوه اور نږدې شم مالک په توپه ولګېد ښځه خو دې طلاقه شوه کور دې وران دی زما ښځه داسې اسانه نه ده مولوي صاحب چې به طلاقه شي ده سره به اوس څه چل کوي نو خفه نه شئ مونږ بیړي سر که ده مونږ لا سخت چرته تاسو په ایمان ووایئ چې خبرې د پاسه 3 کاڼي غورځئ که نه خبرې د پاسه چې ښځه به طلاق ساتم که نه خبرې د پاسه چې ښځه را باندې خور او مور ده او که نه د خور او مور ده سزا تپوس وکړه په 3 کاڼي طلاقه په 3 کاڼي طلاق دې چې ووایې دا ښځه درنه داسې بیله شو چې تر څو بل مېړه نه یې کړی تا ته نه راوړي نو زمونږ ښځې لا سمې کمځئ راشئ وګورئ مونږ سره په دې علاقه کې ډېر خلک اوسي 3 طلاق یې ورکړي دي او بیا دې بله مسئلې ته جوړ نه و نو ښځه یې راولېږله نو په ښځه یې زه دوکه کولم چې مولوي صاحب هغه پلاني ځای کې هغه شیخ غوندې نه و هلته لاړم او هغه سره مې نکاح وتړلو بیا هغه طلاق کړم او زه رالم اوس مې ته خپل مېړه ته راواکړه زه یې دوکه کول یو ورځ راله بله مالخورې داسې چل دی چې ما خپله چاته نکاح کړې نه یو په ډولۍ کې مې نه یې ورکېنولې نو منم یې نه زه به دې ور نکاح کوم وی هغه پیلیانو مالک کابل مولا چې دی هغه مې نکاح مال د کابل مولا کابل کې نکاح تړلی شي دا د پاکستان د مولا کار دی زه یې دوکه کولم دا زمونږ ملک دی دا زمونږ سړي هغه شی ونه شو د هغې نه پس هم د هغه سړي 4 بچي وشو 13 ورځو کې مې یو بچی ولیدو یو بنګالي نه ته د لاس د کرښو کې ما یو شی زده کړی چې ارامي او لالي دا کرښې بنګالي ما ته چې دا کرښې داسې دا سړی ارامي او چې دا داسې نو دا لالي دا غالک په مخ راغی لاس مې ولا وکړه چې مې کته د بنګالي خبره رښتیا وه ما دا واقعي ارامي دی ځکه چې دې نکاح شوی اسنه چې اوس مانځونه وروسته تاسو راشئ چې زمونږ لاس وګوره ارام کښېنه لکه یو سړی خړا نامه یې وه خړا څه نامه وه خړا او یو د کلي ملکو د هغه کریم نامه وه نو قرآن کې دا کریم کریم ټکی خو ډېر راځي نو دا خړا راغی امام ته وایي چې چاړی ورپسې راوویسته چې والله که دې بې مرګه پرېږدم وایي چې ولې ظالمه ویل کریم چې ملک دی نو د هغه نامه خو په مانځه کې هلې او زه چې غریب یم نو زما نامه په مانځه کې نه هلې حلالوم دی په دې مسلې د پاسه مولا هم ډېر هوښیار و هغه ورته خدای دې بیا خو باسه کریم خو ماله 80 روپۍ راکوي نو زه یې ځکه په مانځه کې نامه اخلم ته م 80 روپۍ راکړه چې ستا نامه م والم ویل واله دا 80 روپۍ اوس مې جواري ګټلې ده او دا 80 روپۍ والا خو که نن ماښام دی زما نوم په قرآن کې وانغستو والله که دې بې مرګه پرېږدم ویلې ښه ماښام شوی دی اوس امام بیا په مانځه ودرېدو 2-4 کسه ځان پسې ودرول چې ودرول الحمدلله رب العالمین چې ولدوالین ته رسي بار چا आवाज وکړو چې هلکه دا جمع خو شوې وه دا بیا څنګه جمع ودرېده د ماښام نو د امام په مانځه کې په زور ووایي چې 60 درهما نصف لي ونصف لك اخذت من هذا خرا لعين الله اکبر عربي کې هغه سړی ته وایي چې شور مکوه 80 روپۍ دي نیمه ستا نیمه زما او اخذت من هذا خرا لعين دغه خرا لعين نه مې اغستې دي خرا خوشحال شو چې زما نامه یې په قرآن کې واله حالانکه مولا ورته لعين بادشاہ دې مایه والا چا راوړو مایه چې مایه والا راوړو نو څه چل دی هلکه جي دا تحفه مې راوړې ده ورکړي هلکه 15,000 روپۍ بادشاہ له تحفه راوړې ده ښځې ورته وویل چې خدای دې ورکړه چې ته 15,000 روپۍ په یو مهي ورکې ته خو به د خزانې بیړه تباه کړي یو مهی راوړو تا 15,000 روپۍ انعام ورکړه بادشاہ حکم وکړ چې دا سړی را واپس کړي دا مایانو والا څنګه دې ته واپس الو دا پیسې ښځې ورته ویلې چې ته پوښتنه وکړه د مایګر نه چې دا مایه نر دی که ښځه ده که ده ویلې چې نر دی نو مونږ به وایو چې مونږ ته ښځه مایه په کار وه 15,000 روپۍ واپس کړه او که ده ویلې چې ښځه ده
نو مونږ به وایو چې مونږ ته نرمایه په کار او 15000 روپۍ واپس کړه، بس په دې چل به ته روپۍ واپس واړو. بادشاہ ویل ډېره خلک چا سړی را واپس کو، هغه ورته ویل چې هلکه دا ستا مایه نر او که ښځه وه؟ وی جي دا زما مایه چې دا نه نر او نه ښځه وه، دا نرښځی و. بادشاہ ښځې ته وکتل، ویل اوس وایه ورکوي، ویل 15000 روپۍ نام نور. بس خیال راغی نن ډېر خړوسان وګورئ ښځې نوکري کوي، ښځه هم نوکرۍ میړه هم نوکري. ماله ځینې پکې راشي یا حاجي خوله مې نه جوړېږي خو څه وکړم مجبور یم، څه چل دی وایي ښځه مې په بنو کې نوکره ده، بنو کې ده چې را بدلي پېښور ته وشي. ما ته وایي نو زه ورته یم چې په خوله کې د دانه وخېږه دا زما خبرې دې اورېدلې نه دي چېرته چې ټول زه به یو افسر ته دا وایم چې د ده دا ښځه را بدله کړه. اوس چې تا نه بغیر ستا ښځه په بنو یا په ډېرو کې وي د هغې څه ګارنټي شته؟ داسې شته. میړه یو ځای ښځه بل ځای. د دوی په مجلس کې درود شریف داسې شی دی لکه یو پیر یو ځای ته راغلی و، نو یو نعتخوانو نعت یې وویې، چې نعت یې وویې نو اخر کې بیا د هغه پیر صاحب تقریر و. نو د نعتخوان ډډه داسې واچوله اوده شو، چې اوده شو نو پیر صاحب اوس تقریر کې او د نعتخوان لا نبات ووته، یو ډر شو. چې ډر شو نو خلکو خو واورېدو، چې واورېدو نو خلکو غریبانو ځانم ټینګوي ځکه چې هلته پیر صاحب تقریر کوي خو خندا نه ټینګېدی هم نه شي. نو ورسره ملګری ناست و، نو هغه ته داسې لاس کېښود چې بل ډر اواز ونه کړي، چې لاس یې داسې راسست کو بل ډر شو. نو پیر صاحب ویل وایي درود شریف بیړم تباه شه. نو ما ته د دوی هغه درود په دې مجلس کې داسې ښکاري، پوه شوې؟ هغه ټیز واچولو ته وایي درود شریف ووایي. دا افتتاحګانې د هغه نعتخوان ټیز دی. ورشئ هلته پیپونه لږ وګورئ تاسو. اوس باروزئ دلته په دې چوک کې داسې چې راتاوېږي دا کنده وګورئ، 3 میاشتې وشوې، 3 میاشتې. دا د لنډی روډ وګوره چې د شاهانو درګذر پې نشته، داسې کندې دي پکې چې کلمې به دې بار روزي. دا یې کمیټه ده، دا یې پي ډي اے ده، دا یې ایس این جي ډي ده، دا یې پلانې دی، دا یې پلانې دی، دا یې پلانې دی، دا یې پلانې. کونه لک په داسې حکومت، کونه لک په داسې قوم، خنزیر قوم باندې چې چا دا خلک دې ځایونو ته رسولي، کونه لک په دې قوم چې په دې کندو تېرېږي او دې نه پس به په دوی متیات یې نه کوي چې د دې کوڅو ته راشي. کونه لک په داسې رذیل قوم باندې. د دې ټیکهدار هغه ورځ راغی، مل تاسو به خدای ته څه جواب ورکوئ؟ خدای هم هلاک که چې هلاک شئ. ویل مونږ څوک؟ مولانا صاحب د چوټې نه واله تر بلې میه پورې کمیشنونه دي او مال حال دی، مونږ له خو پکې 2000 روپۍ هم نه پاتې کېږي. مونږ څوک؟ ټول ملک داسې غل نظام دی. حالا بیت المال جوړ دی، زکات پکې. تاسو راشي دا چنګړیان دي که څه بلا دي، دا جینکۍ وګورئ، دا ښځې وګورئ، بیا دا معاشره وګورئ، بیا د هغې د سوال هغه طریقه وګورئ، بیا دا قوم وګورئ. په ټپو کې نه وي، په ټپو کې نه وي. نو دا مال چې دی دا زکاتونه په خلکو مه تقسیموه. دغه نه یو ډیپو جوړ کوه پکې ټول ور دننه کړه چې دنیا تې په اور کې پرته. دا چنګړی دي، دا غټ د سرو غاښونه یې لګولي، په لاره چې رواني ګازرې لاس کې ګازرې هم خوري، په یو بل ټیلې هم وهي، طالب ودرېږي خاندي به هم سوال به هم کوي، که نه ورکې هم ور دی کوي. دا داسې شرمېدلی ملک شو. بیا پرده باغ وګورئ، د شی باغ سړو پکې ټالونه اچولي او ښځې زنګۍ را زنګۍ. شرمېدله، سړو پکې ټالونه اچولي. هر مازدیګر لاړ شئ لږه تماشه وکړئ، بار ورته دا لونډان ولاړي او دننه لونډې په ټالونو کې ځان ورشئ. دا د چا ښځې دي؟ د چا لونه دي؟ د معززینو. مونږ خو معززو نه پېژنو، مونږ خو معزز یو نه. او بیا ملا خو بالکل معزز نه دی. ملا د دیندار په نظر کې سپک دی، نو د بې دینو نه به څه ګیله کوي؟ دیندار
دی ګیرو والاو نه تپوس وکړه چې ملا څنګه شی دی نظر لازم راځي دا ځان پورې تړلي دي هلکه دا ملا مزګزار شپه ورځ ورپسې منځونه کوي هلکه دا ملا نو د ملا په حق کې دا د بار بدماشان لوفران لپنګان لوچګان پلیت او مردار هغې نه تپوس وکړه چې دا د جومات استاد څنګه هغې به زما قربانه شم چې زه خو یې ډېر قدر به داسې وکړي او شیخ سنت صاحب نه تپوس وکړه ملا کالا دې شار داسې خو واښه هم په دې ولو باندې ډېر ولاړي واښه زما یو اشنا نو هغه ما ته ویل چې یاره ته ما سره کلي ته لاړ شه مال سله وی بس هسې به لاړ شي یو چرګ مې ساتلی دی مال ښه ده داسې چل دی چې اول خو ما چې ته کلي ته بوځې نو تا ځان کې لا هغه اهلیت هم نه دی پیدا کړی بله دا چې زما د ژوند څه شرایط دي وی چې ستا د دوستانې څه شرایط دي ما زما دا شرط دی چې زه څه وایم ته به وایې چې ښه جي او چې ته څه وایې نو زما خوښه ده چې ښه کوم که نه کوم چې زه څه وایم ته به وایې چې ښه جي او چې ته څه وایې نو زما خوښه ده چې ښه کوم که ویلې داسې مولیان ما ډېر لیدلي دي لاړو تختېدو نو بیا مې کافي زمانه پس زه بجلیګر کې هم هلته مې ولید یاره جي زه نه وم او راغم او دا ده په هغه شپه زمونږ ملګري څه حلوا یې پخ کړې نو هغه دم وخوړه نو ما ملګري ته ویل چې دا خو دیسي غوړي و د حلوا یې ځکه داسې خوندناکه نه وه دا سړی دی د یو کلی دی دې طرف ته د دغه کلي دی او د هغې غواګانو کوچ کپلې دې حلوا کې واچې بیا به یې مزه وګورئ ویلا به څوک اوړي مالدا د ویل او جي زمونږ دوه غواګانې لنګي بلکل حلوا یې ښه وواله چې هغه تلی تر ننه مې بیا ونه لید تاسو پوه شوئ دا بې غیرته غوندې هلک که نه دا چې بار هلکانو سره د جګړې نه وي هلکان یې وهي څوک یې چیړي څوک څه کوي نو چې کور ته راشي د رورې دوه ښځې نامشره ښځه ناقبوله غوندي نو دې راشي په هغې نیغ نیغ شي روټۍ له نه تیاره اوبه راوړه پلانې نو وایي موزي لر شي بر شي نو په خوارې ورنده مونږ خوارې ورنداران یې زه هغه نه یم چې ته ما کره راځه او غوړي شکر یې خوره او زه تا کره درځه او غوړي شکر یې خوره نه درځم او نه دې د روټۍ تمدار یم او نه در نه چای څکم او نه چې راشي کاسې راشي سلام علیک وعلیک کوه کې نیب لار لنډه وه وخت کم دی وخت کم دی وخت مه ضایع کوه چېرته تسبیح راواله الله الله کوه کېناسې ښه نو نور نو بیا ښه نو کلی وطن چرګې چرګان ښه هغه پلانې اهل بیت پلان دا خبرې اوږدوئ ما شیخان میخان بعضې وخت راسي که نه خان و کور او واړه زاګه پلانیزم ټول ټیک دي نور کلی وطن هغه ټول ټیک دي ټیک دي که نه بس ټیک دي ځه خبرې ډېرې مه کوه نو خبره به اوږدئ صاحب خبرې مه اوږدوه دا هغه د دغه کارو صاحبه یو میاو چېرته چاله چیلی بچی ورکړی نو به ټک پته میا به پرې راغی ډېره به یاره د چیلی بچی چې څنګه ویجي اوس خو لوی شوی دی شپه یې وکړه بیا د چیلی بچی ویجي اوس مال شوی ده چیلی شوه ښه یاره هغه اوس لنګه ده پی می کوي مړ هغه چیلی والا یې دې سپېږمو ته راوست چې راوستو بس اخر کې ورته وې ورور هغه چیلی هم مړه ده او بچي هم ټول مړه دي میا صاحب اوره مې داسې دردمن دی چې تا ګورم چیلی را یادېږي چې بیا په دې طرف را نه شي اوس مونږ د خدای په سیلاب یوړې کي چې چا زامنو له نه تګلی او مړي کالجونو کې سبق ویلی دی او دغه مردار شي نو مونږ د آیات کرسي باندې لوټې ته مو د دې خان زد طلاق سپېکمو ته یې ورچوو چې هله چې خدای زر یې وبخښه بخي خدای بخي اوس مونږ خو ځان له وګینو چې امام له جوړه ورکړم مر شو چې د جنت توتی رہے بعضې پکې امامان دروغ هم وایي زوی راشي وایي بچیا پلار مې د بیګا خوب کې ولید ناست دی په شین تخت ناست او دا ملایکې ورته
ملکی ورته غیر چا پیر کې ستا وای کوان که پښین تخ ناستو کده ور په تخ ناستو مونږ د فکر ځای بچلک زمونږ دلته یو استاد هغه بدلی چې جنازه به خشو چې لګ داسې غوړ مړې به د علاقه کې شوی کنه نو داسې کېر چا پیر به کېدو کله به تبارک الذی شروع کړه کله به څه کول او چاته خروالا خوار سپیره به مړو نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمد ولا الضالین دعا وکړئ ډېره ګرمي ده د خلکو ته تکلیف دی امین الله اکبر الله اکبر زل او چې سرب مړی به که اور به ورېدوم ویل بیا صبر وکړئ سپېږمې ولا دموم کله مونږ سره به څه کېږي مونږ سره تاسو خیال اوس مونږ ته راغله زمونږ یو ترور دا مېلمانه راغلې وه نو زما لور ته تپوس وکړو چې ادې درود شریف وای نو هغه چې بچیا په درود شریف خو زه خدا کا پوهېږم او وړاندې به د دې مو غرونو کې دا بوټي ډېر کېدو هغه دا خیال وکړو چې دا درود شریف جوړ سړو بوټی دی نه خانان مانانی مازیګر کې د دنیا نعمتونه په مقدار جی نشم نه دا زنتلا کی ټول روزه خوارج ټول په دې ورځو کې اول لس پنځلس کسانو مانه تاسو کو خو خیر مانه اکثر یریږي اپویږي چې دا داسې کافر استن سړی ته وایي چې دا تبا پیراشي جی ما ته تکلیف نه روزي بچیا ته فتن ده پرون دا بالا مانه دن کرانه یو تاسو ویجی دا روزي فطرانه څومره ده مالواله ولک سیات می ټیک نه ده اندا سه نه پړی ته مې ورته ویل چې په دې منبر اوس ویل نه شم هو به مال چې صحت ټیک نه په وخت خزه هم پیدا دغه چې کوم سړی صحت ټیک نه هغه ته خزه پرې خپل پکاري دا خزه حق نشه دا کړی الله بس شو چې روح ته و صندوق راغلی ته چې ما د روزي کفاره سمره دا ورته چا مولا خو دې او خان ستاسو رنگم خنه دی او رنگم ډېر دغه دی وخوره روزي او بیا د خیره چرته ونیسي کینی یو 50 روپیا د ورځې چا غریب لا ورکاوي دا پاشنګر کې مولا یو خان ته ورکاوي او بیا به خدای دغه کې خدای دې کور وان کړي کور دې وران شي او د پاکستان کې ګوره دا د شاخه تاخه زامن دي دا خسکی مالدار یا دا جنډه بازاري ګراګان چرته مولیان لګي تقریر کوي خلې بچنګي کی تاسو بنیادم په خوا به نر په لار روانو خلق به ورته لار پرې خو چې ځوان روان دي تاسو نه چې لاره نه کی داس اوس چې نر په لار رواني ته به د جنډه بازاري جړه روان دا نه څو کېږي او بیا دا خزو پیژندلی خزو ته خو ته کټ قسم په خدای دی ګیرو والا ته وی تاسو نه خدای تاسو پړومبای په خدای پیژندلی پړومبای چې دا د ټاک ټټو دی او زبې به خر یو زبې په خرایم سواره بګر پړومبای که تاسو د خزو ټټوان نه تاسو خزې په دې بازارونو سرکونو کې نه وګورئ دې د اوس قوم ته میړی بار په موټر کې ناست یو ښځه یې دننه درځي له ناپونه وړه دا دروغ دي راشئ که نه که څوک وایي چې دروغ دي چې ورته وښیم په سترګو په ګډېدو کې د دوی د ښځو پرتوګونه بدل شوي نه دي نن تا پرنجی اچولې جومات ته اته ورځې نه راځي زکام بیا غټانو خانانو نوابانو اربابانو جومات ته راتله او بیا چې ما غوندې امام ومي چې د اختر په ورځ ګوره خان په خیر شکر دی د اختر په ورځ خو جومات له راځي یاره دا خان ډېر ښه سړی دی اختر کې مانځه له راځي وایي ستا خدای ورمېږ وسکه ته په تورو تورو مات شوی د اختر په ورځ مانځه له راځي ته ورته ښه سړی وایي د کافر بچي ته څوک چې د اختر مونځ ته راځي ښه سړی هغه وي چې اذان واوري او جومات ته را روان شي د وی سی آر د دکان اجازت ته ورکړی دی چې دې کې ښه شیونه خرڅوه ښه اخلي څوک د ایره منډی د ډمې زامن چې دي دا د ایره منډی د کچنو زامن دا ښه څیزونه له وی سی آر کتو دپاره دې پې ښه څیزونه ګوري
کار خو به هله جوړېږي چې د یو شي بنیاد ختم کړي. شي بنیاد نه ختم. ټي وي ستا په کور کې پروت دی او وجه دې والا جوړه کړه چې جیزت دی ښځې ګورم کېنه د پلشتې بچیا کنجران هم لا چېرته ښه څیزونه کتلي. زه خو دکان کې ټوله ورځ ناست یم که چې جنۍ یا ښځه تېره شي دا سپین ږیرې به داسې کوس پاس ورته وي. زه یم ته دې بد زناور ته اوس وګوره دا یو مې مچ نه وني مال څه ورته ګورې داسې خدای قدرت مې کتل. دې خو وګوره یو سړی و مېلمانه به یې چې راغلی نو د ښځې نه ډېر تنګ و. ښځې نه به چې مېلمانه به راغله دې به کوتک راواغسته او مېلمه بیا نه پرېښو کور کې. یو مېلمه یې راغی ډېر معزز و. دې اوس سړی کې خیال کوي چې که ښځې ته هم چې چای مې پخې کا یا روټۍ پخه کا مېلمه راغلی اوس مې ښځه خښته په لاس ورپسې راوځي څه وکړم. کور ته راغلی ښځې ته وایي چې ښځې خبره خو نه یې که نه وی نه وی یو ډېر لوی خان راغلی دی بنګلې دي او چمنونه دي او دولت دی او جایګیري دی که د عزت وله ورکو نو ډېر څه به راکړي. نو ښځه خو هم خر دماغه ده که نه ویل ښه نو په دې زاړه کور کې مونږ اوسېږو یو بنګله به رانه کړي. ویل بنګله هم را کوي خو که تا عزت و. ویل الله چرګوړی راونیسه ځه میړه یې چرګوړی رانیولی دی لال کړی دی او زر یې وله روټۍ موټۍ او چای مې بار حجره کې دی خان سره ناست دی ورته ویل خان په داسې بلا اوښتی یم که د دې ښځې نه دې خلاص کړم نو عمر له به دې نیکي منم. هغې ویل غم مه کوه چرګ مرګ یې راوړی دی خوړلي دي دا ښځه دې خان وویلې دې سړي ته چې دا په څنګه کور کې مړه اوسېږي زما یار یې او په جونګړه کې اوسېږي راځه چې یو بنګله دله درکړم. ښځه ورته وایي چې او خان خدای دې ډېر ښه ساته. سړي ته وایي چې لږه سوجي نه کومه چې لږه حلوا هم وله وکړم. ویل وکړه حلوا یې هم وله پخ کړې ده. کډه ته راویل چې ځو کډه د غریب څه وه خو لت کوپړی راغستې دي او په یو دوو خرونو یې بار کړي دي په یو یې کټونه یو دوه تړلي دي او پسې یو بکسونه مکسونه ایښي دي او روان چې څه منځې مزل یې کړی دی د خان چې کتلي یو کوی په مخه ورغلی دی. خانه کوی کې داسې کتلي دي ویله د قدرت مالکه ته څه لوی خدای چې په کوی کې دیم چبنې او باغچې جوړې کړي. د ښځې غېږ کې ماشوم میړه ته وایي چې ته لږ ونیسه چې زه به ګورم خو چې دې ورمنډه کړې ده چې کوی ته یې سر ښکته کړی دی خان رستو نه ټېله ورکړې چې غړم شوی دی. ښځه لاړه کوی ته لاندې او دې سړي ته یې زه مبارک شه د بلا نه مې خلاص کړي. سړي ماشوم په غېږ کو کور ته راغی چې اوس شپه شوه ماشوم جاړي. چې ماشوم جاړي زړه کې خیال کړی دی چې که دا ښځه مې په تن درولګه که هر څومره خرابه وه خو اوس دا ماشوم راته مري. نو سهار یې پړی او بوکا اخېستې ده او هغه کوهي ته ورغلی دی ورکوزه کړې چې ورکوزه کړې چې راکاږي نو خیال به یې کړی چې دې بوکه کې به مې ښځه ناسته وي چې راویښېجو چې راخېجولې چې پاس راغلی ده اوس ښځه نه ده یو بله بلا پکې ناسته ده شیشکه غوندې پکې ناسته. کا سړی ورته وایي چې څوک یې بیختي زه غورځوم دی ویل چې ومې نه غورځې ډېره نیکي به در سره وکړم چې ومې نه غورځې چې راویښېجوله څوک یې ویل زه بلا یم دې کوهي کې اوسېږم. نو ویل ولې راوختې ویل پرون یو ښځه را پرېوتې ده دې سپېږمو ته یې راوست. د خدای قهر ښځه نه ده د خدای قهر. دې سړي ورته ویل ښه ده نو اوس خو به ما سره نیکي کوې چې دې بلا نه مې خلاصه کړه زما ښځه نشته واده مې نشته. دې بلا ورته ویل چې زه پیری یم زه به لاړ شم د بادشاه په لور به کښېنم بادشاه به اعلان وکړي چې زما لور نه چا پیریان پاسول دا لور به ورکوم او باچهي کې به م ته حصه ورکړم. به ته به راشي چې ما له دم راځي به چې زه تا وګورم د بادشاه لور نه به زه پاسم به ټیک شي تاله به په نکام در کړي او بادشاه به بنګله او مزې به بلا تلې ده صاحبه د بادشاه په لور ناسته د بادشاه لور باندې اوس پیریان هله دمګري راولئ ملا راولئ دم وکوي نه کي چې نه کېږي بیا ورغلی چې صاحب ما سره د پیریانو اجازه ده بس دمولو سره به دا جوړئ چې دی ورغلی دی بلا ورته ویلي دي چې رالې ویلو ویل بس زه لاړم خو که په بل چا کېناستم نو بیا به نه راځي هسې جل چې ځان نه د دوو دروازو نجومي جوړ کې تاسو په دې دغه ګورئ په دې دیوالونو باندې عزیزانو
بادشاہ لور چې جوړه شوه مولا یې راوغوښته او نکاح ورته وتړلو یو بنګله یې ورکړه زه مزې چرچې کوه دا بلا لاړه د وزیر په لور کېناسته چې په هغې کېناسته په هغې اوس پیریان شو وزیر راغی بادشاه ته وایي چې د ستا زوم ستا لور نه هم پیریان پاسولي لږې مونږ کرم راولې بادشاه ورته ویل چې ورشه دړه کې خیال کولو چې د بلا سره خو ما وعده کړې ده چې که په بل چا کېناستې نه به درځم هغه اوس څه کېږي خیر ځه چې ورغلی دی بلا ورته ویلې چې ما چې تا ته ویلي چې په بل چا کېنم نه به راځي نو دی ورته وایي چې دې له نه یم راغلی چې تا د وزیر د لور نه پاسوم دې له راغلی یم چې د کوهي نه هغه ښځه راوتې ده ما نه یې پوښتنه وکړه چې بلا چېرته ده نو ورته دې وښیم او که نه بلا ورته وایي چې دا د وزیر لور هم ستا شوه خو چې ښځې ته مې ونه ښې هغه د کوهي په بلا اورېدلی که نه ماما گناہ د ملک د قانون دا گناہ زمونږ دا گناہ د هغه چا ده چې پرون ډېر چاپېر کې ناست وو اولې خبرې ته یې لبیک کړې اول دې ته وګوره چې د ښځې په شناختي کارت فوټو ضروري دی دا فتوا چا ورکړه چا دا فتوا ورکړه د ښځې په شناختي کارت فوټو ضروري دی ځکه چې دوی وایي زمونږ ښځې خو دنیا ولیدې دا بعضې ښځې دې پکې پټې ولې پاتې شي پرېږده چې اولې خو زما ښځه چې فوټو له لاړه شي خو اول به کیمرامین ګوري که نه کیمرامین څوک خو ډمي که د بجلیګر ملا ښځه به اول ډم ګوري که زه هم شناختي کارډ ضروري نه دی سبا زه حج له بوځم چې شناختي کارډ نه وي د حج اجازت دوی نه ورکوي په دوی سیلی راشه د دې د کم غم علاج به کوي غرض یې دا دی چې اډو ښځه پټه پاتې نه شي ته به څه چې زه شیخ یم یا زه ملا یم یا زه پردهدار یم ستا ښځې تماشه به اول کیمرامین کوي بیا په دې ملک کې شناختي کارډ تاسو وګورئ څومره د بیروني دنیا خلک چې دي ټولو شناختي کارډونه جوړ کړي دا د افغانستان مهاجر چې څومره راغلي تاسو وګورئ زرګونو پکې شناختي کارډونه جوړ کړي شناختي کارډ دی څه شی کم د ملک د بقا او دورانی دارو مدار په شناختي کارډ باندې دی الله دې د قبر نه لمبې راوباسي چې دا عذاب چا رایستی و شناختي کارډ صحیح تاسو کوم ملک د بار خطراتو نه بچ کړئ چې ځینې چا سره شناختي کارډ نه وي نو پاکستان کې به نشي ګرځېدی پاکستان کې هغه د لچرې زامن ګرځي چې تاسو علاج نشئ کولی بالکل بلکې تاسو ناست یې د هغې په تالو روټۍ خورئ د هغې کیکونه او پستیانې خورئ پاکستان ته په شناختي کارډ بچ کړئ پاکستان که بچ کېږي اب د محمد رسول الله په جوړ کړي قانون بچ کېږي پاکستان که بچ کېږي اب قرآن د ملک قانون کېدو باندې بچ کېږي پاکستان په شناختي کارډ نه بچ دا زمونږ زمانه داسې تعجبه غوندې ده دا بعضې خلک ځان ته پړی لیکې وایي پړی لیکې په پاکستان کې لا پړی لیکې کم ځای دي خدای ته وګورئ پړی لیکې دوی ځان ته پړی لیکې وایي دا چا چې ایف اے بی ایم اے کړی دا پړی لیکې دي او مونږ ملیان نه ملا دی یعنې مونږ خري دا چې دي دا پړی لیکې یعنی چا چې دا د غوایي متیازې زده کړي انګریزي وګورئ د غوایي متیازې چې په لاره ځي داسې داسې کېږي چا چې د غوایي متیازې علم ویلی دا پړی لیکې دي خیال راغی چا چې قرآن او حدیث ویلي وي دا جاهل دی چا کیمسټري ویلې ده او چا دا ډیزن ساینس ویلې دی که نه جي پاکستان ته ګوره ساینس ته ګوره وایي ابا یې مې لیونی شوه په ترجمې باټینګن غواړي پاکستان ته ګوره ساینس ته ګوره پاکستان ته ګوره جهازونو جوړولو ته ګوره پاکستان ته ګوره بحري بیړۍ جوړولو ته ګوره دا روټي خلاص دوی په دفترو کې بسکټي خوري او چې مازدیګر روزي امبرسرای میخې ساتلي دي هغه صدر روډ ته راوباسي هغه لوبئ او د شپې د شراب اوسکي اوده پراته دوی به جهازونه جوړوي دوی به اټمي ذرات پیدا کوي او دوی به اټم بمونه هایډروجن بمونه جوړوي دا د بې غیرت دا د اکبر باچا لټان دا د اکبر باچا لټان دي دا حکمران طبقه چې دا لټان د اکبر باچا زمانه کې درې لټان داسې پراته نو دا یو په دې سینه بیړه پرته وه چې بیړه پرته وه نو پاس یو سور سړی روان ول کاکا خبره واوره راکوش شوې چې دا بیماران دي جوړې
او دوی داسې پراته دي چې داسې پراته دي. نو ولې ویل دا بیره مې پسینه پرته ده لکه د خوله کې راواچو. هغه دا خیال کړی چې دا جوړې فالج به والی یا ویل ولې کاکا بیمار ویل نه ټیک ټاک یم. ویل نو دې نه بیره خولې ته کولی نه شو، زه دې د اس نه ورپسې راکوز کړم چې پخ شو په دې مخې وواله. دویم چې ورسره پروت ویل سمې ووه سمې ووه. ویل ولې ویل پرون مې غول کړي نو رالی کونه نه پاکوله دې حرامي. سمې ووه آی پرېښو دا دویم یو دوه پټاخې لګاو کو چې دا دویم یې لګاو کو دریم ورته ویل چې وای دا دواړه حرامیان. ویل په تا څه چل دی؟ ویل زم پروتم پرون مې سپي خوله کې متیازې کولې دوی ورته کوړې نه وي. وایي په ایمان دا هغه دي که نه سیس ته ګوره دوی ته ګوره جاز جوړولو ته ګوره دوی ته ګوره توپې جوړولو ته ګوره دوی ته ګوره. 40 کاله وشو چې په 40 کاله کې یو حکومت د ملک د ترقۍ هیڅ کوشش نه دی کړی سوا د ښځو د ترقۍ. ښځو له داسې ترقي او ازادي ورکړې ده چې راشه کوي. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. اوس یو چټ چارا کو چې ستا په ټي وي باندې یو خبر راځي د خاندانی منصوبه بندي. مالګما د خاندانی منصوبه بندي خبره کړي زه به مسلمان نه یم. ما نه تپوسو شو چې د امام صاحب څه مذهب دی، د ماشوم د پیو او د امام شافعي څه مذهب دی. مال د امام صاحب 2.5 کاله دی او د امام شافعي 2 کاله دی. هغه دوی هره ورځ په ټي وي ښیي. چاله دا غړت له کم کوئ چې دا بچي کم راشي. هله دا غړت کم کوي. دا غړت په د چا پلار کم کي. هلته ښځو ورته کوناټي بر بند کړه. اے رزیل قومه، اے رزیل ملکه، دې ځای ته یې چاک راورسولو. پرون یو جنۍ سورېده په ډرشکه کې دا لمن کې راواوړې دا منګوټي ښکاره کړه. تاسو وایئ په ایمان چې مونږ چې په دې کوم پلیت ملک کې اوسېږو دا د شپې ټوله شپه ټي ویګان ګوري، ویسیارونه ګوري، ټوله شپه ډرامې ګوري. دلته یو کنجرخانه جوړه کړې ده چې نشترحال نوم یې ایښی دی. پرون یو هلک راته یو تصویر راوړو په پېښور کې لګېدلی دی چې زه اوس په منبر هغه الفاظ نشم ویلی چې هغه تصویر په کوم شکل کې دی او عام په دیوالونو لګېدلی دی. ستا ټول ملک دې وخت کې د ډمتوب ډیپو دی، ټول ملک. آئنده نسل چې کوم دی، آئنده نسل دا به مکمل دمانی، دا ښځې به کمپلیټ ډمې وي، ډمې فی الحال ډمې دي. په دې لار آیات آباد ته دا وخت وګورئ چې ځي دا سمې ښځې دي. کوم دله چې ښځه ځان سره کړي او آیات آباد له شاپنګ له بوځي د دې دله په سټ د درېیمې تبه ورکېږي که نه. 45 کاله کې د پاکستانو امبرسرو میخو شاپنګونه پوره نه شي. 45 کاله. اوس ورشئ صدر روډ باندې وګورئ موټرې ولاړې دي او نه راغلی چې ښځه را روانه کړې سودا اخلي. نو کور دې ورام شه، سودا خو یو میاشت کې سړی دي، په اتمه ورځ دي، نو هغه ورځ دا ستا ملک دی. اوس یو بله مهرباني در باندې کېږي که خیر وي. که څه ګړبړ به وشو نو په تاڼو کې به ښځې هم تانېدارانې ناست دي. سپاینې چې دي دا به هم ښځې کیني. شاه منصور مولانا صاحب د خدای وبخښي هغه به دا ټکي ډېر کولو چې خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره. یو سړي ما نه پوښتنه وکړه چې دا ښځې به د شپې ګشتونه هم کوي مالاو. ویل بیا څه کېږي؟ ما دا تپوس رانه بیا ځان له وکړه، ځان له بیا رانه وکړه، مجلس کې رانه مه کوه. یو سړی ما ته راغی، صدر صاحب ډډه وه طبیعت یې خراب کړ. یو سړی ما ته راغی جي پیدل مې کړې ده او بالکل مې ورسره ډېر محبت دی. یاره جي مرمه بس پلار ته مې ووایه چې زر راته واده وکړي او ته دې سر کوي او مرمه او په جینۍ سره زما ډېر لاو دی، لاو دا د پیسنې زامن دی، مینې ته لاو وایي، لاو زما ورسره لاو دی. ما لیدی راغله بس واده وشو. هغه رونه مونه چې د انتظام کولو چې وریجې به داسې پخه وریجې نو دی ورته وایي
چې ویلي چې پتنګ ورلګوي او د 9 تاریخ هم بندوبست وکړي چې ډولۍ زما راځي زه د 9 تاریخ په انتظار یم ورځې پتنګ ورلګوي نکاح ما وتړلو چې ما وتړلو نکاح نو یو میاشت پس مې چې ولیدو مال څنګه حال دی ویلې بس ښه یم نو مال څنګه ښه یې ته خو ډېر ښه یې لږ خدای دې پتنګ ورلګوي مالې چل څه دی ویلې بس پرېږده یې مال ووایي په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه یې دا چشمه والا ته مې که نه قسم په خدای چې هر یو نه پوښتنې کوې دې سپېږمو ته راغلی د کوی په بلاګانو اورېدلي یې خدای ته اخلاص قدر پاکستان به د ښځو د لاسه په آسماني قهر په لپېټ کې راځي نن ښځې دومره ازادې شوې او دومره عیاشې شوې او دومره لرې لاړې راشي د قرآن په دې آیاتونو عمل د مازدیګر ټیم کې په صدر روډ وګورئ یا په کوچي بازار کې وګورئ 38 کاله د پاکستان شو د ښځو سودا ختمه نشته اور سهار روزي څه اخلي زه کله کله دا کیسه خانې نه په دې لار داسې راځم نو داسې یو جلوس روان داسې وکړي فرمان دې ایک کس طرح ایک کس طرح ایک کس طرح که د پاسه به صاحبه دا زمونږ د غیور قوم ښځې راشي پښتانه مینګه پښتانه تاسو پیژنو هغه پرې راشي تاسو څنګه کپڑا خانه تیرا بچو دکاندار مخکې تیر شه مخکې هلته به بل چونډی ورته ناست وي دا څنګه ځان ته مخکې تیر شه مخکې ما ستاسو ټولې تماشې کړې پخوا به مولیانو مسلې کولې چې کومه ښځه بې خاوند اجازت نه بغیر وځي نکاح یې مات شي مالوس د چا نکاح شوی نو ماتېږي به څه شی نه مات پسې ماتېدو خو سبقت د وجود غواړي یو شی شوی نه دی نو ماتېږي به دا زمونږ ملک دا زمونږ اوس دوی وایي چې دا ښځې به بندېږي څنګه یو منټ یوه ښځه سر لاندې او خپې پاس وړندو که تاسو د ښځو بوی ولیدو په سړکونو زما نه دا ګیره کړه یو ته ولې راوت صدر کې اواز وشو چې یو شی راوتی دی ښځو نه یې پوز یې وکړ هغې نو ګوربیجو ګوربیجو په ټول صدر کې وګرځېدم دارو دپاره ښځه نه وه اوله ښځه چې ګرځي په سپېږمو داسې چل کړی چې رښتیا چېرته راکوښني سهار به صاحبه پلاني ځای کې هم ښځې نه پوزه وخوړه رښتیا کېده به نه بالا ماڼۍ ته سړی راغلی چې کابلی کې هم یو ښځې نه بېګا پوزه ووهله هغه ورځ یو افوا شوې وه تاسو ته به یاد وي چې یکتوت نه بار یو ښځه خره شوې ده اورېدلي هلکه څنګه خره شوه وی ښځه نو ما چې واورېده نو مالې یوه نه ده خره ډېرې خري لکه دا څه غول خورئ یوه ښځه خره ده کومه ښځه چې شپه ورځ بار ګرځي خره ده دا ستا ملک دی بله ورځ تاسو وکړه جنګ اخبار کې چې اوس به سړي هم بچي راوړي شرمېدلو ښځې خو بېواره لنګېدې اوس به سړي هم لنګېږي دې خوا وګورئ بیا فوټو یې ورکړی دی هلک دی دا ستاسو غوندې سری دی دا ډیانه کټ سری دی او بلاربیږي او لنګېږي به همدغه به لنګېږي دا سری دی
او دومره ولا خېټه جوړه کړې بیا په خېټه لاس انداز کېښی کتلې دي تاسو پوه شئ تاسو وایئ دې ملک ته د دې اشتهار ډېر ضرورت و دا روټي خلاص دی خو وګورئ په صوبه سرحد کې وګورئ دا پښتانه یا به مړزان لوبئ ٹھیک ده مړزان به لوبئ یا به سپي ساتلي سپي به جنګئ یا به چرګان ساتلي چرګان به جنګئ ٹھیک ده یا چیزګار شي نه تاش به کوي دا خلق یا با پچیسی کوي یا با کرم بورډونه کوي په دې بیٹکو کې وګوره چاله چې خدای بیٹکې ورکړي بیٹکې ورکړي هغه کې وګوره کرم بورډ به پروتي په دې دکانونو الته زمونږ د دوايي دکان دی الک براشي جی دا کرم بورډ پاوډر شته کرم زم نه منډه کې غالب نو تو بدبخت قوما او کم بخت ملکا او غرق او تبا ملکا ملک لا دی اډې داسې جوړې کې چاینده بدن د ډز امید څنګه کوي آئنده بدن توقع څنګه کوي چې د بم د ملک دفاع وکړي چا چې په کور کې امبر سره میخې ساتلي دي د چا چړم بنه فرمایش وی سیار وی او پښتنو تاسو په شیخ آباد کې د اشنغر پښتانه اوسېږي نینګه پښتانه نینګه پښتانه نینګه دغه یې کنه نینګه دی خبره نینګه په هغه وخت کې پښتانه یو چې سیرال لګېدل یو بلو پرنٹ چلیږي او د مینګه پښتنو خزم ناسته یو د مینګه لونم ناسته یو د مینګه زامنم ناسته نه شرمېدلو هغه وخت کې پښتانه دی خو ګوره تاسو هغه وخت کې پښتانه یې چې د جمعې په ورځ د پهلوانانو کشتي وي دا سنډاګان بالکل یو چرنا غوندې دوه ګوتې ټوټه په دې ځای تړلي دا سنډاګان او مینګه ورته نهستی او دا سنډاګان دغه کوي ښځه په میړه ور وګرځېږي چې میړه په ښځه ور شرمېدلو دی خوا وګوره لکه خدای ته ګوره دلته یو پیر ته زه ورغلی وم ښځې به وله راتلې نو خیر ما باندې خو چرګ مرګ چرګ مرګم را باندې وخوره ما ورته پیر صاحب یو خبره ورته کوم چې په غاړه مې پاتې نشي په 3 کاله عمر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ثابته نه ده چې پیغمبر پردی ښځې ته لاس ورکړي دا چرته نه ده سره تاله دې کوټې ته ښځې راننوځي ځوانې او ته وله لاس ورکې او بیا په ملایم ټپې او دمونه پې اچې ما ته وی چې امریکې لځي ښځې لندن لځي نو که فقیر لرالې نو څه چلو شو نو ما هم ورته یو داسې ناپړي ته وویله چې اوس زما نوم اوري نو 3 منه کنځلې کوي وظیفه راوړئ خدای مباخه نه ده پاتې په خاورو ماړه شئ خو نه غرمه پرېږدئ او نه ماښام زمونږ ښځې ورته ده دا چې په خاورو دې موړ کې ده پسې بیا ماښام راشي نیت وتړي او خدای ته وایي چې یا الله دا زما وکیل دی وایي ښه دغه وکیل دی چې بېګا دې ورته ښځې خیرې کولې یا وظیفه راوړئ خدای مباخه ورشه جناب بېګانۍ سړی چې پاتې ده ملا له ور واچوه یو ملا له چا د مستو کټوی راوړه نو ملا چې وکته خوشحال خو شو ویل جنۍ تاسو خو چرې وظیفه نه ورکوئ دا نن هم د مستو کټوی څنګه راوړه ویل استاد پیشو جوټه کړې وه مور مې وی چې تویوی یم ملا له یو ملا هم داسې اناړي غوندې و هغه کټوی راواغسته په دې ځمکه یې وویشته چې وویشته نو جنۍ په ژړا شوه ویلې جاړې ولې خو زه یا ما خوړلې یا توی کړې وی مستو پسې نه جاړم دې کټوی پسې جاړم دا مې د نیا د متیازو کټوی وه د شپې بیا دې کې متیازې کول ناچکه مې مور دې کټوی کې اچولې وه ما ته وی چې ملا له تاسو دا چرسیان وګورئ
ټول ګوګوان دي دلته د دې بازارونو شاته دلته جنډوخانې وي دا په خښته چې سر کېږي او پمپونګی راکاږي خبر نه یم چې اوشته